خاطر د وینو غړغړې وکړلې دا د ژوند د ختمېدو ورځې دي. د ازل جی افیشل چینل مینوالو لیدونکو نن راسره په دغه ادبي او هنري خپرونه کې د ننګرهار خوږ ژبی ترنم ویونکی خاطر احساس صاحب مېلمه دی. البته د باندې باران نه ایسار کړو، موږ هم دننه راغلو، ښایسته ماحول برابر دی، نو ښه عشقي موسم هم دی او ننګرهار بېسود قلعه جانان خان ساحه ده. خاطر صاحب په خپرونه کې ښه راغلاست، هرکلی درته وایم. دا ولګوه بیا مې ولګوه ځان ته بس مې ډیره زیاته مننه اکمل صاحب محترم. په دې هیله یم چې دا ازل افیشل چینل اورېدونکي هم روغ جوړ اوسي او تاسو هم راته روغ جوړ اوسئ او دغه خوندور موسم په خیر او خوشحالۍ سره پیل کړی دی. خاطر صاحب ډېره زیاته مننه، ته هم چپلیانو ته روان یو، د اغېزې څخه مې وګرځولې. ژوند څنګه تېرېږي، ژوند څنګه روان دی؟ بس د الله نه راضي او شکر الحمدلله بیخي خوندور روان دی ژوند. ښه ډېر ښه. باراني موسم هم دی او ملګري هم هر وخت چې زه یوټیوب چینل ته خپرونه کوم نو هغوی غوښتنه کوي وایي دغه مینوال او دغه وایي ته چې څوک مېلمه کوې هغوی خورا ډېر وایي ښه شعرونه او ښه ترنم ویونکي وایي کوشش وکړه هغوی ته ډېر وخت ورکړه. نو اول یو ترنم اورو، له هغې وروسته بیا پوښتنو ته راګرځو. صحیح شو انشاءالله. یو ترنم دی ما خپله انتخاب کړی دی، زما خوښ شوی، زه به دا ترنم کوم. ترنم ته راځم. خدایه څنګه مرحلې په ما تېرېږي، له غربته ډکې شپې په ما تېرېږي، له غربته ډکې شپې په ما تېرېږي. خدایه څنګه مرحلې په ما تېرېږي، له غربته ډکې شپې په ما تېرېږي. یقین کوم که روح شم ستا له رنځه، یقین کوم که روح شم ستا له رنځه، اوس به لږې زمانې په ما تېرېږي، له غربته ډکې شپې په ما تېرېږي. لکه مات بنګړی په ځمکه باندې پروت یم، لکه مات بنګړی په ځمکه باندې پروت یم، چا جګ نه کړم قافلې په ما تېرېږي، له غربته ډکې شپې په ما تېرېږي، له غربته ډکې شپې په ما تېرېږي. اکمله ته قدم قدم له بل سره روان یې، ته قدم قدم د بل سره روان ته قدم قدم له بل سره روان یې، خدای کرم دې ستا سایې په ما تېرېږي، له غربته ډکې شپې په ما تېرېږي، له غربته ډکې شپې په ما تېرېږي. ته خوشحاله یې د بل په کور کې یاره، ته خوشحاله یې د بل په کور کې یاره، ویښې شپې او شوګیرې په ما تېرېږي، له غربته ډکې شپې په ما تېرېږي. زه د ژوند په معنی پوه نه شوم اکماله، زه د ژوند په معنی پوه نه شوم اکماله، چې دا څنګه فلسفې په ما تېرېږي، له غربته ډکې شپې په ما تېرېږي،
له غربته ډاکې شپې په ما تېرېږي خدایه څنګه مرحلې په ما تېرېږي له غربته ډاکې شپې په ما تېرېږي له غربته ډاکې شپې په ما تېرېږي. واه واه ډېر ښایسته. احساس صاحب څومره وخت کېږي د ترنم ډګر ته راغلی یې؟ تقریبا شاوخوا 4 کاله کېږي زه دغه ډګر ته راغلی یم او مخکې به مې دومره خاصه څه نه ویل ځکه په مجلس کې کوم ملګرو سره کېناستو کوم به خو اوس نږدې وخت کېږي چې نور ځایونو ته مشاعرو کې بېلابېلو ځایونو کې ګډون کوم. ډېری ملګرو ته دغه د کور له طرفه زیات مشکلات دي دغه ترنم ویونکي ته کله کور کې درته ویلي چې نور ترنم مه کوه؟ نه یاره داسې خو به نه وي شوي زموږ پلار چې دی خپله شعر و شاعرۍ سره ذوق لري علاقه ورسره لري. دا ډېری ملګري چې وي که نه د ترنم ویونکي دا مینهواله ډېر په عذابوي که نه نو بیا ژوند هم دی مصروفیات هم دي کله داسې شوي چې ویلي دي نور هېڅ ترنم نه کومه؟ کېږي انسان دی عاجزه مخلوق دی بعضې وخت کې انسان چې ډېر تنګ ته راشي کېږي زیاتره داسې شوي دي کړي مې دي چې زه سوچ نور ترنم نه کومه خو بیرته د ملګرو مینه ستاسو په شان ملګري نور قسم ملګري چې ترنم وکړه هڅې دي تشویقې دي بیرته دې زړه ورته راجګ شي زه ترنم وکړم یعنې هغه ذوق اجازه نه درکوي چې ته ولاړ شي. بالکل همدغسې ده اکمل صاحب محترم. احساس صاحب زه د 3 ترنم ویونکو نومونه اخلم ته پکې یو انتخاب وکړه جاوید دلدار احمد موساخیل او سایل خاکسار. البته یو انتخاب جانزیب موساخیل دی ولې خوښېږي؟ ښه انتخاب کوي ښه کمپوز برابري او زما ډېر علاقه ده ورسره چې زیات هغه اورم هم په همدې خاطر چې ښه انتخاب کوي. د ترنم لپاره د چا شعرونه ډېر انتخاب دی؟ د ترنم دپاره کوم خاص شاعر اوس فی الحال نه لرم هغه شعر ته چې زما سترګې ومني ذهن مې ومني چې ښه شعر یو څه پکې پراته وي زه هغه شعر ترنم کوم. تر دم ګړۍ د څومره ترنمونه کړي دي؟ تقریبا شاوخوا ډېر ترنمونه مې دي کړي 15 شاوخوا ترنمونه کړي ځکه چې تاسو ته خو ما مخکې مې یادونه وکړله چې زه دې ډګر ته یعنې چې مشاعرو کې ګډون کوم ډېر لږه موده کېږي چې راوتی یم. او کوم شاعر دې ډېر خوښېږي؟ شاعر زما خو خپله د ازل جي شاعري ډېر خوښېږي. ازل جي که د ازل جي شاعري سي ملګرو ته وړاندې کړي انشاءالله چې اوس په د ازل جي یو شعر دی زه به یې درته ترنم کوم په دې هیله یم چې ستاسو یو د لیدونکو د خوښې وړ وګرځي انشاءالله لیدونکی به یې خامخا خوښوي. کفر دې نه کوي د چا د آیندې سره ولې نکاح تړې د بل د معشوقې سره کفر دې نه کوي ولې نکاح تړې د بل د معشوقې سره کفر دې نه کوي د چا د آیندې سره ولې نکاح تړې د بل د معشوقې سره دغه پښتو مختو د سر اخري تبای کړلو دغه پښتو مختو د سر اخري تبای کړلو دغه پښتو مختو د سر اخري تبای کړلو ترڅو بژوند کو د دغه زولنې سره ولی نکاح تړي د بل د معشوقې سره. کومه بیت کې څه وایي خدایا ډاډه یم چې پر هم دی جنت زمونږ دی خدایا ډاډه یم چې پر هم دی جنت زمونږ دی خدایا ډاډه یم چې پر هم دی جنت زمونږ دی خو که دوزخ ته ځي زه زما د ادې سره ولی نکاح تړي د بل د معشوقې سره ما د ځوانۍ دوره سوچنو باندې تېره کړله ما د ځوانۍ دوره سوچنو باندې تېره کړله ما د ځوانۍ دوره
سوچونو باندې تیر کړلا ما ډیر زیاته کړه د خپلې حافظي سرا ولی نکا تړي د بل د معشوقي سرا الله شاهد د چې ما هوري ورنن دی غوختي الله شاهد د چې ما هوري ورنن دی غوختي الله شاهد د چې ما هوري ورنن دی غوختي ما په جنت کې هم ژوند غوختي هغې سره ولی نکا تړي د بل د معشوقې سره ډاکټر ته د ازلی په قدر پوه نشوي ډاکټر ته د ازلی په قدر پوه نشوي ډاکټر ته د ازلی په قدر پوه نشوي د برابر نکړي ټول زماني سرا ولی نکا تړي د بل د معشوقي سرا ولی نکا تړي د بل د معشوقي سرا کفر دین کوي د چا د آئندې سرا ولی نکا تړي د بل د معشوقي سرا ولی نکا تړي د بل د معشوقي سرا. ډیر ښه. خاطر صاحب که شخصي ژوند ته راشو واده مو کړی که نه؟ ښه یعنې بې واده پاتې کېدای شي پلار دی او ورور دا ویډیو وګوري. خاطر صاحب د ژوند جالبه خاطره ده؟ د ژوند جالبه خاطره په میډیا باندې هم نه ده خو چې خو بیا پروګرام ته لاړم. پروګرام کې ما ته بلنه بلنې ته چې لاړم سټیج ته چې جګ شوم ما ترنم وکړ یو کس راجګ شو خدای شته دی چې د عمر څخه هم زیات و 500 راته سر نه تا په جب کې کېښود چې جب کې راته کېښود پروګرام خلاص شو کس ما پسې ګرځېده چې دا اوس چېرته پیدا کړم چې پیدا کړم راته وایي خوراک خفه کېږي نه 500 مې بېرته راکړه. یعنې په ژوند کې ما ته تر ټولو زیاته جالبه خاطره ده. پیسې دې بیا بېرته ورکړې؟ حتمي مې ورکړلې نور خلک هم را سره ولاړ ملحه کاکا واخله خو بیا داسې مه کوه ملا جوړ انسان شخصیت په سپکاوی دی بیا مې ورته ورکړلې پیسې. احساس صاحب د ژوند تر ټولو بده خاطره ده؟ بده خاطره د مکتب په دور کې هغه وخت ما دومره جرأت نه مې شي کولی سټیج سره ډېر عادت نه وم ما ته استاد یو نظم راکړو ته به دا نه وې زه سټیج ته جګ شوم خدای شته زه بیخي کم جرأت وم چې د نظم مې شروع کړو ساه مې وسوځېدله خوله را باندې راغله یعنې خلکو ماحول د چې ما ولیدل خلکو را پورې وخندل هغه وخت زما دپاره ډېره خرابه خاطره وه د هغې ژوند هغې څخه ما دا زده کړه وکړله چې خواري ونه کړي دا خلک چې دی تا پورې اوس نن خندي سبا به هم دا ته تشویقوي او هماغه وخت راغلی کوم خلک چې ما پورې خندل هغوی اوس ما تشویقوي هغه سټیج ته کې اوس تلویزیونونو ته مخامخ ناست دي متاثر کوي انشاءالله چې همداسې به بلکل. احساس صاحب د ژوند لویه تېروتنه څه وه؟ ژوند لویه تېروتنه د ژوند لویه تېروتنه مې دا وه چې په 1402 کال کې د کمکر د لارې پښتو ادبیاتو ته راغلم. ولایت لري فاریاب ولایت خو د یو څه اقتصادي مشکلاتو له امله مو نه شو کولی خو پلار مې راته ډاډ راکړ چې ته یې ووایه یعنې زما انتخاب هم خپله پښتو ادبیاتو علاقه مې ورسره خو د یو څه مجبوریتونو د یو څه اقتصادي مشکلاتو د وجې ومې نه شو کولی چې لاړ شم. د ژوند تر ټولو غټه تېروتنه زه چې ځان سره څومره سوچ فکر کوم همدا ته ده چې پښتو ادبیات دې ونه لوستل خو انشاءالله چې اوس خو تعلیم تربیه کې مریاضي څانګه کې چې دا مې د خیره سره خلاص شي اراده مې شته چې شخصي ویم دا خپله تېروتنه به د خیره جبران کوم. نو ملګرو ما د احساس صاحب څخه د تعلیم پوښتنه کوله البته د ملګرو ما د احساس صاحب څخه د تعلیم پوښتنه کوله خپله یې ویلې چې د ننګرهار تعلیم او تربیه ریاضي څانګه کې ما احساس صاحب څه نور شعرونه ترنم په برخه کې اورو بیا به خپرونه راونغاړو. بس یو ترنم به درته وکړم یو ملګري غوښتنه مو
کلن مخکې مې ترنم دا چې کړی ټپیو کې خپرونه کې دوه ترنم یو ټپي ده دا سړي کې هغه بیا بیل وي هغه صحیح ده دا صحیح شو. یو سروکی به درته ویم وایه. په دې هیله یم چې ستاسو د لیدونکو هم خوښ شي او ستاسې هم په خندا شنه شوه په شا لاړه ماته وایي اخلي ونې شي اوس به د دواړو وینې ګاډې واډې ځینه څوک بری شي د دروازې ملنګ ته وایه ماته وایي اخلي ونې شي د دې اسره شامونګ ور پورې کوونه څوک بری شي په خندا شنه شوه په شا لاړه ماته وایي اخلي ونې شي اوس به د دواړو وینې ګاډې واډې ځینه څوک بری شي د دروازې ملنګ ته وایه ماته وایي اخلي ونې شي د دې اسره شامونګ ور پورې کوونه څوک بری شي په خندا شنه شوه په شا لاړه ماته وایي اخلي ونې شي اوس به د دواړو وینې ګاډې واډې ځینه څوک بری شي ډېر ښایسته دی د درې نور لار ورته نیسم ماته وایي اخلي ونې شي زما د زړه تاوان دې راکړې بیا دې ځینه څوک بری شي په خندا شنه شوه په شا لاړه ماته وایي اخلي ونې شي اوس به د دواړو وینې ګاډې واډې ځینه څوک بری شي اکمله څه وایي وروستی کې په سړي یو سړی مین وي ماته وایي اخلي ونې شي په یار مین د درې نور قومونه دینه څوک بری شي په خندا شنه شوه په شا لاړه ماته وایي اخلي ونې شي اوس به د دواړو وینې ګاډې واډې ځینه څوک بری شي ډېر ښایسته دی وایي نرخونه یې جدا و شیان دواړه خرڅېده دنیا و ځناور او انسان دواړه خرڅېده نرخونه یې جدا و نرخونه یې جدا و شیان دواړه خرڅېده دنیا و ځناور او انسان دواړه خرڅېده زمونږ بېوسي وه ګنې دومره ګرانه نه وه دانشه محبت او جانان دواړه خرڅېده ملګرو دا و د ازل جي افیشل چینل هنري و ادبي خپرونه تر بیا چې زه فضل هادي اکمل او زما درانه همکاران ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو په لوی او بخود رب مو سپارم هر چېرې چې یاست خوشحاله او کامیابه اوسئ